په بلخ کې په تیر لمریز کال کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت او لاسته راوړنو شریکول. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویاند په یوه خبري ناسته کې په تیر یو کال کې بېلابېلو څه د پاسه 1500 جنایي پیښې او د نشه یي توکو د قاچاق او پلور اړوند 493 پیښو له ثبته خبر ورکوي. محمد عیسی واسیق وایي دغه پیښو په تړاو څه باندې زر تنه نیول شوي او عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي. ښاغلی واسیق ټینګار کوي چې دغه شمېر د تېرو کلونو په پرتله د جرمونو د کچې د کمېدو ښکارندوی ده. تیر یو کال کې د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1404 کال هجري شمسي له شروع څخه بیا د کال تر ختمه پورې 503 مختلف نوعه قضیې ثبت کړي دي چې په دې کې 24 قضیې د قتل دي، 120 قضیې د غلا دي، 24 قضیې د اخلاقي فساد دي، 322 نور بېلابېل جرمونه قضیې دي چې ثبت شوي دي. د یادو قضیو په تړاو سره 612 کسان نیول شوي دي چې 90 کسان یې پکښې مېرمنې دي. بلخ د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د امنیت تامین څرنګوالي او د امنیتي ځواکونو کړنو څخه خوښي څرګندوي، خو د اټکلیزو جنایي پیښو څخه مخنیوي لپاره د ځانګړو تدابیرو د نیولو غوښتونکي دي. عملکرد پلیس امارت اسلامی زیاد خوشحال هستیم. انشاءالله اینا شبانه روز تلاش میکنند به خاطر تامین امنیت مردم ولایت بلخ، ولی در قسمت همین دزمادوزی در آخر یکم بیشتر شده. یکم بیشتر ما توجهشان خواهان هستیم که در رابطه ای سر تلاش‌هایشان بیشتر بکنه، چک پوینت‌هاشان زیادتر شود. ما از امنیتی که فعلا است راضی هستیم، فقط یک مقدار باید توجه بیشتر روی سرقت‌های که توسط موتورسایکل سوارا انجام میشن یا دزدی‌هایی که آنچنانی است مطابق به یک اصول منظم‌تر روی دست گرفته شود تا سطح جرایم جنایت در مزار شریف کاهش پیدا بکنه. په همدې حال کې امنیتي مسؤلین د امنیت ښه تامین لپاره د تدابیرو له نیولو په ځانګړې توګه د ګرځنده ګزمو رامنځته کولو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د جنایي جرمونو فیصدي لکه څنګه چې راکمه سوې ده د نورو کلو په پرتله سره چې موږ ګورو الحمدلله سږ کال ډېره راکمه سوې ده او دغه هم پر یو ښه مدیریت باندې دلالت کوي چې د مشرتابه د خوا څخه د بلخ ولایت د مقام او د استخباراتو ریاست او د امنیه قومندانۍ د ټولو نظامي ارګانونو په همغږۍ سره ښه همغږي شته په دې ولایت کې چې په هر ځای کې جرم ترسره کیږي، په هماغه وخت کې مجرمین نیول کیږي، په خپل وخت سره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د 3400 روږدو درملنه او د 9 اتیا میله غیر قانوني وسلو راټولول په تیر یو کال کې د دغه قومندانۍ له لاسته راوړنو څخه ویل کیږي. د بلخ د پولیسو قومندانۍ په تیر کال کې د اورلګیدنې 138 پیښو او 209 اتیا ترافیکي پیښو له ثبته خبر ورکوي.